یاره ټولو ګاونډیانو غواوې راوستې دي او یو موږ پاتې یو اختر ته هم 2 ورځې پاتې تر غزه نن مې د ورور پسې ورځم چې ورته ووایم چې دغه پیسې راکړه او زه مې یو غوا راوړم ورورا پڅه راپڅه ورورا څه دي ورورا وخونه لاړ شوې که نه دا راونه لاړ شوم صبر وکړه زه دبا وکړ څه دي خبره مې درته دا کوله ښه چې مونږ ګاونډي څه دی یاره تکه سره غټه پټه غوا یې راوسته ما ویل مې که نه چې یو روپۍ راکړه زه به هم راولم دا غوا ما اوس خوب کې مفته راوستله ستا د لاسه ګډه وړه شوه رښتیا وایې وای د خبره خو دې وزن لري خو ما ویل که نه مې چې پیسې راکړه 2 ورځې پاتې دي دا غوا به زه راولمه ته به ورپسې څه ځان په عذابې ته غوا راوستل ولې په ما چی شي یو لیشي ته غوا نشي راوستی ورورا یو لیش به ته یې ګورې زه ګوره داسې غوا درته راولم ښه سټنډر غوا معیار به لري دې ما ته راکړه نه زه یې خپله راولم نشي راوستی خیر ده وروره خیر ده ما ته ته راکړه دا پیسې ته ما ته یاره دومره ښکلې غوا بیا پکې فرق و زه به تا سره ګورم فرق و به صحیح ده پیسې به زه ورکوه به ده صحیح ده زه دا ټولې واخله ده بس صحیح ده اوس ګوره ښه داسې غوا راولم داسې چې اختر به په خپله درته بیا به ګورو ځه بس ته به وګورې زه لاړم السلام علیکم وعلیکم سلام عزیزه ته ماشه جوړ ساتي خدای خیرت دې کړی د خیرې ماما د ملي پر ورته پڅوځي بس یو 100 روپۍ ورکړه وروره نه سل خو نه کېږي راځه شل به درکړم 100 روپۍ د خدای جایزه ده الله بنده 100 روپۍ خو دغه ځای پورې هم نه وړي کنه دا خو هندي رکشې دي هندي رکشې او بس شل به درکړم بس پسې زو به اتیا ورکړه خیر ده کښېنه اتیا نه کېږي کم کا زه یو لسګون بل هم ستا اویا ورکړه کښېنه زو ده خیر اویا هم نه کېږي نور به هم کمی یو شلګون خو راته پرېږده 50 به درکړم ورپسې زو زه کښېنه 50 روپۍ دې کښېنه ورپسې ورځه مال منډوي یاره مننه استاد ښه ذکر دې کړی مننه دا واخله دې روپۍ صحیح شو کمې نه دي دا صحیح شو شمار یې منه ده ښه دلته اوس موږ دا غوا چېرته لټومه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر جوړې تکړې خیر دا مال څو دی اویا 15 اویا یاره دا خو اویا د 15 پکې دی هغه څو دی هغه اتیا او هغه څو دی سپین هغه اویا دی یاره ماما اویا خو ډېر قیمت راته ویل ښه ګوره ما مې ورور سره شرط ایښی ښه چې دا پرې کې مال به زه راولم او داسې ګوره زه په مال نه پوهېږم داسې چې داسې مال راکړه چې په هغه به قرباني نه کېږي زه واپس راځم ښه او ورمنډه وکړم صحیح ده زه پوښتنه وکړه چې وخوښته شو هغه د کنه راشه بیا به همدا در باندې خرڅ کړم صحیح ده مننه کور دا باس ژوندی اوسه زه لاړم درنه وخورئ وخورئ دا هم وخت دی وخوره السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دا څو دی اخري خبره ته وکړم دا بنزیني خبره راته وکړه خو دم اخري راته وکړه بنزیني به دا چې 15,000 یاره خبره خو دې وزن لري او داسې یو کار وکړه چې غټ مالونه مې پرېښي او دلته درته راغلی یم لږ څه ښه غونډه راته پکې راکړه که نه ښه غوندې دا ده نه دغه خو ما نه بدتره دی داسې یو کار وکړه چې وخایه چې زه یې ریټ درته وکړم دا څو دی دا به یاره اخري په 14,000 افغانۍ وشي تا ته 14,000 یاره ماما داسې دی که نه چې نه یې وړمه ولې نه وړې بس نه یې وړمه څه مو
مشکل دی دا قیمت دی که نه او که دا په 2.5 راکې درنه 2.5 ولې څه سایکل لري په 2.5 وړي نه ما موټرسایکل په 1.5 اخیستی یاره زه نه خرڅوم در باندې دا زه تا نه اخلم زه تا نه اخلم زه دا کاکا 200 روپۍ دې راوړي نه دي او لګیا یې راته نه پوهېږم سهار مې لېږلی دی تر اوسه پورې نه دی راغلی دا د اذانونه یې مو کړل اوسه پورې ورک دی او زه یې خوب نه مو ایستلم اوسه ورک دی دا به خدا زه څه ټایم راځي السلام علیکم السلام علیکم بیا زلزله راغله سخت ستړی یم ښه او دا یو پیاله چای راباندې وڅښه وروره ته خو سهار لاړ وې تر اوسه پورې زه د خوب نه مو ایستلم څنګه چل شو لاړم ښه صبر وکړه اول دا بټو دې درکړم دا واخله دا د بټو ولې مال دې رانه وستو نه نه پیدا مې نه شو غټ مال والا ته ورغلم چې پوښتنه مې وکړه په 80,000 50,000 افغانۍ ما ویل مې زه خدای دې دا واړه مالونه ژوندي لري چې هغې ته ورغلم هغه دې هغه نه 14,000 ته ګوره ما ورته ښه خبر کړې که نه ما چې هغه راته ویل 15,000 ما ورته مې که 200 روپۍ راکړې نو ټول ما پسې خندېدل ما ورته مې دا مې څومره ښه خبر وکړه ده راته ویل چې په 2,500 روپۍ څوک سایکل هم نه درکړي ما ورته ما موټرسایکل اخیستی 200 روپۍ څوک تا ته مال درکوي تا هغه دلته غره ته دربې ویشتې که نه زه اخلمه اوس راوله مال لاړ شه داسې چل دی ښه چې خبرې دې هم ګورې وزن لري وروره دا مونږ ګاونډي څه دی ده ما ته ډېرې هلیکاپټر یې جګولې وایي ما ښه غوا راوستې داسې دی داسې دی نو زه به پرې ورشم ښه د هغه دا غوا به وګورم چې څه خلې غوا یې راوستې که ښه غوا وه زه به یم ځان سره غوږ نه ونیسم او بوبه ځم یو غوا پرې واخلم ورځه چای به بیا وڅکې دا ورغلم وایي ګوره زر شاله یاره خو خوندور چې زه لاړم ښه لاړم اوس ګورم هسې وګورو تو دې پته به یې لګېږي نو څنګه چل دی اوپري ته دې مال واخیسته نه ولا چې ومې نه اخیسته داس چال وکړه چې منډیو ته لاړم چې بیه مې وکړه 50 نو همداسې ما مې خدای د وړو مولونه ژوندي لري چې هغوی ته راغلم هغه په 14,000 10,000 12,000 نو ما وې ما چې ومې نه اخیسته ما وې چې ده غوب وګورم چې یوه خبره به ته وکړم اوس ځنه خلک دي چې د څو پیسو ګټلو لپاره داسې مالونه په خلکو خرڅوي چې نه غوښونه وي عمر یا کم وي یا ړوند وي یا اخفاق ورنه کوي نو ما چې داسې کار وکړې که چې تو دغه غور بسته او زه به وګورم که ښه وي نو تا به غوږ نه ونیسم لوړ به شو ما ته به مې ښه غونته واخلي بیخي ښه دی سره باسم ومې وګورې اوس بیا به اوسې څو مې صحیح دی اوسې څو داسې مال د سړي ته وایي چې قرباني به کېږي په دا خو قرباني نه کېږي ته هم دوکه کړی کېږي هغه وګوره غاښونه یې شته نشته شته دې وګوره ته دا وړوکی دی لرې که یاره که دغه ما ستا ورور به مې پوستکی وباسي زه لاړم چې خواښې شو څه ښه دی